السلام علیکم. ستړي مشئ. د الله تعالی د ملګري د ابراهیم علیه السلام سیرت لړۍ ته ښه راغلاست. تېره برخه کې موږ په دې خبرې وکړې چې ابراهیم علیه السلام څنګه را پیدا شو، د چا په کور کې، څنګه اور ته وغورځول شو، قوم سره یې څه وشو، د قوم سره څه ویل، قوم دته څه ویل، او بالاخره د یې اور ته وغورځول شو او په اور کې د کله چې واچول شو له اوره دی وژغورل شو. الله پاک وژغوره، اور ونه شو سوځولی. وروسته له دې چې ابراهیم علیه السلام له دغه اوره وژغورل شو، د خلکو ترمنځ خبره خپره شوه، اوازه خپره شوه چې دغسې ځوان دی او خلکو اور ته وغورځاوه، بیا هم ونه سوځول شو. الله پاک وساتو. د وخت پاچا نمرود چې پاچایي یې ډېر زیاته ځایونو پورې خپره وه او یو واکمن او قدرتمن پاچا و، هغه ته خبر رسیږي. روایتونو کې بېلابېل راځي چې دی څنګه د ابراهیم علیه السلام او د نمرود ترمنځ دغه بحث شوی دی، خو صحیح روایت همدا دی چې کله چې د ابراهیم علیه السلام اور ونه شو سوځولی، دغه نمرود وغوښتو ځان ته چې دا راولې دا څوک دی. ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې څنګه چل دی وکړو، څنګه قصه ده چې ته اور ونه شې سوځولی، څنګه دې ځان بچ کو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زه مې الله بچ کړم، الله پاک بچ کړم. نمرود ورته وایي چې زما نه غیر بل الله شته، له هغه دې بل چا نه دې مرسته غوښتې، الله خو زه نعوذ بالله. نمرود داسې و چې د به خلک راتلل، د نه به یې خواړه غوښتل، د به بیا خلکو ته د دې په بدل کې پوښتنه به یې کوله چې ستا رب څوک دی، چې زما رب دی نعوذ بالله، بیا به یې خواړه ورکول. انسانانو باندې چپه او رسته پاچایي وه. ابراهیم علیه السلام چې مخکې ودرېد، ځوان دی ولاړ دی، وایي چې څنګه دې د اور نه بچ شوي، وایي چې زه الله بچ کړم، زما رب. وایي دا رب دې څوک دی، زما نه غیر بل رب لري؟ وایي چې ربي الذي یحیی و یمیت، رب مې هغه څوک دی چې ژوند هم ورکوي، مرګ هم ورکوي او ژوند هم بیرته ورکوي. انسان ژوندی کوي، بیرته انسان وژني. نمرود ورته وایي چې دا کار خو زه هم کولی شم. یو دوه کسه چې بندیان وو په مرګ باندې محکوم شوي وو، دواړه یې له زندان راوغوښتل، امر یې وکړو چې راولئ. کله چې راغلل امر یې وکړو دا یو کس ووژنئ او دې بل ته ویل چې دا یې پرېږدئ، خوشې کړئ. ابراهیم علیه السلام ته مخ راواړو چې انا وحی و امید، زه هم وژل او ژوندي کولی شم. هغه دا مې ووژو او دا مې دا دی ژوندی پرېښودو، دا کار خو زه هم کولی شم. څنګه وایي چې زما خدای دا کار کولی شي؟ ابراهیم علیه السلام پرته له دې چې د سره اوس بحث وکړي چې او تا دا وکړو، تا خو دا رښتیا ونه واژو، دا وکړو. ابراهیم علیه السلام ته الله پاک دومره ځیرکتیا او حکمت او هوښیارتیا ورکړې وه چې په هر څه سره خلاص. نمرود ته وایي چې فإن الله یأتي بالشمس من المشرق، زما رب له ختیځ نه له مشرق نه لمر راپورته کوي او په لویدیځ او په مغرب یې ډوبوي. که ته نرې فأتي بها من المغرب، نو د دې خوا نه راپورته که، سرچپه راپورته که. فبهت الذي کفر، خولې وازه پاتې شو د نمرود، حق پک شو، دسه څه کې. نمرود کوای شو چې په همدې استدلال باندې ابراهیم علیه السلام د وژلو هڅه وکړي، خو نور ځواب یې نه درلود، خولې وازه پاتې شو، بند چپ شو. امر یې وکړو چې ابراهیم علیه السلام له عراق نه وباسئ، ویې شړئ. ځکه نمرود فکر کوو که چېرته د ابراهیم علیه السلام د وژلو کوشش وکړي نو دا خو الله پاک ساتي، لکه څنګه چې ساتلی. فکر یې کوو جادوګر به یا بل به دا قوت یې د ده لیدلی و چې هر ځای کې اور کې ونه وژل شو، دلته داسې استدلال کوي، نو دا کم څوک دی؟ که چېرته د وژلو کوشش وکړم او دی بچ شي نو خلک به راپورې بیا خاندي، ځکه ځان ضعف او خپل ضعف ورته معلوم شوی و. امر یې وکړو چې ابراهیم علیه السلام تبعید کړي، ویې باسي له عراق او له بابل نه. ابراهیم علیه السلام امر وشو چې باید له عراق ووځي. یو کس په ده باندې ایمان راوړی چې هغه لوط علیه السلام دی. لوط علیه السلام یوازینی کس و په دې ټول قوم کې، په دې ټول ملک کې چې په ده باندې ایمان راوړی و. هغه یې له ځانه سره واخیستو او روان شو. دواړه راغلل فلسطین ته، برکتي او مبارک ځمکې ته،
هلته څو وخته و چې له فلسطین نه بیا ابراهیم علیه السلام د شام حوران سیمې ته لاړو او لوط علیه السلام یې ولېږو مؤتفقې ته بله سیمه ده هلته یې ولېږو چې ته به هلته دعوت کې دواړه په یوه ځای کې څه کوو ته هلته دعوت کوه زه به دلته دعوت کوم د لوط علیه السلام هم جالبه داستان او قصه ده چې هغه ته انشاءالله بیا په بل وخت کې الله پاک توفیق راکړی و انشاءالله بیا به هغې باندې خبرې وکړو هم جالبه قصې لري ابراهیم علیه السلام په حوران کې و د حوران خلکو بیا بل عادت درلود د دوی شرک بیا بل ډول و دوی به د سپوږمیو او د نورو شیانو عبادت کوو دا درته انشاءالله په بله برخه کې د دې لړۍ دغه قصه کومه چې په حوران کې ابراهیم علیه السلام څنګه دعوت کاوه او بیا هغې نه وروسته مصر ته چې لاړ مصر ته لاړو هلته ورسره څه وشو د مېرمنې سره دا موضوعات درته په راتلونکې برخه کې بیانوم تر بیا مو په الله پاک سپارم ښه ژوند ښه وخت سلام علیکم